ورونو نه غواړم تاسو ته ډېرې قصې وکړم دومره ټایم چې افغانستان کې عظیم غربت دی په دې ټول خبر یو او خلک وږي دي خلکو ته ضرورت دی چې یو ښه افطاري ډوډۍ ولري ستا په دسترخوان باندې څو قسمه غذا ده چې کله روژه نیسي او چې کله یې ماته په دې دواړو باندې فکر وکړه او دلته خلک دي چې هغوی بنیادي وچه ډوډۍ نشي پیدا کولی وریجې نشي پیدا کولی نو زما تقاضا ده چې د خلکو ته غور وکوئ الله به ته اجر درکړي فقط $1.5 چې یو ناچیز د یو کافي پیسې دي سټاربکس ته لاړ شه چې کوم بویکټ شوی دی اوس هر یو کافي $3 ده ستا په $10 باندې په 50 باندې شیل ته نه کېږي یو ورځ دې وس کېږي 5 ورځې وس کېږي 10 کېږي راوړه دلته افغانانو ته ورکه ډونیشن ډېر زیات اسانه شوی دی بټن باندې کلیک کا کارت دې راواخله پیسې ورکه په حواله ولېږه او دلته خلک ډوډۍ ورکه او د الله نه بدل کې اجر راوله والله که ته د دوی غور وکړي الله به ستا غور وکړي انتخاب ستا دی زموږ وینا وه خلک هم ګوري اوس موضوع تا ته پاتې څه انتخاب دی همدا اوس مرسته وکړئ ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ